د امام ابو حنیفه رحمه الله ژوند او د مثالي امام او استاد په توګه هغه موضوع چې د افغانستان اسلامي امارت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور د مرکزی خصوصي تحصیلي بنسټونو د استادانو لپاره په دینی علمي سیمینار کې وړاندې کړه. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر ویل چې حنفي فقه ډیره غني ده. نوموړي زیاته کړه چې یو تکړه استاد کولی شي تکړه شاګردان وروزي او په دې برخه کې امام ابو حنیفه رحمه الله د یو مثالي استاد په توګه یاد کړ. دا بخاري کې ګور ډیر زیات روایت امام بخاري تر اخلي يحيى بن سعيد القطان هغه وايي جالسنا والله ابا حنیفه وقسم په خدای د ابو حنیفه صاحب سره موږ کې ناستلیو وسمعنا منه لدن خبر اوریدلی فكنت ذوم كلما نظرت اليه كلب من في ورتو قتل عرفت ذب پوسم في وجهه بذب مخکه انه يتقي الله صلى الله سخت ویریږي. اکرمه مولا ابن عباس د ابن عباس ټول علم خلاصه د دې اکرمه تحاصل اکرمه مولا ابن عباس د ابن عباس خاص شاګرد اکرمه ده. بخاری کې بي حساب روایتون د اکرمه راځي چې د ابن عباس صاحب روایتي اکثر اکرمه لدن نقل کوي. د شاګرد ذهانت مقام له استادانو معلومي ګوريات ساتي خ شاګردان مسعود تاسو په باندې خلک یادي وای دا هغه استاد پلانکای شاګرد تربیه کړي که شاګردان کمزور وي بیا نو استاد هم مسعود سره کوي. یو فقيه تر شوی ده لیث ابن سعد ورته یو لوی فقيه تر شوی مصر کې خاخ ده لوی امامو وای هغه کم نه ولې مالک نه مالک ونه شخص ولكن اصحابه ضيعوه شاګردانو دای ضایع کړ شاګردان کمزوري وو بس دا چاچا ختم مسوله. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا علاوه خپل تقوا او زهد او لڅو سنه امام ابو یوسف شاګرد لري امام محمد غون شاګرد لري امام ظفر غون شاګرد لري امام حسن بن زیاد غون شاګرد لري په زراو شاګردان لري ترنه پورې الحمدلله نن تاسو نه علما دي احناف که په افغانستان کې دي علما دي احناف که په پاکستان کې دي علما دي احناف که په بنگلاديش کې دي که په هند کې دي که په دیوبند کې دي که په ترکیه کې دي هر چیرته چې علما دي احناف تاسو وګورئ هغه جوور علما دي ولكن اصحاب ضيعوه لیث ابن سعد ويخپل شاګردان ضایع کړي. د یادول وړ ده چې دغه سیمینار د علما کرامو او استادانو ترمنځ د علمي بحثونو اړیکو زیاتوالي او پوهنتون او مدرسې ترمنځ د واټن ختمولو په موخه جوړ شوی و.